زما عزتمندو نن درته یو داسې وظیفه بیانوم. کله چې تاسو دا وکئ نو تاسو به د الله جل شانه په حفاظت کې راشئ. داسې حفاظت چې نه به درته جنات نقصان درکولی شي او نه به درته انسانان نقصان درکولی شي. تر مرګه پورې به تاسو د الله جل شانه په حفاظت کې راشئ. د دې دپاره دا خاص وظیفه تاسو صرف یو ځل په خپل ژوند کې آزماو کوئ او تاسو بیا د دې کرشماتو ته ګورئ. دا یو انقلابي وظیفه ده، دا یو مبارک عمل دی. دې وظیفې سره به د ستاسو الله جل شانه غټ نه غټ حاجتونه پوره کړي او د لوی نه لوی مشکل به محل شي. لہذا که چېرې تاسو د دشمن نه حفاظت غواړئ، په خپل کاروبار کې ترقي غواړئ، د مال او دولت تنګسیا ختمول غواړئ، نو دا عمل هم نن تاسو وکئ. زما عزتمندو دا د شپږم د ورځې یعنی د بُد د ورځې یوه ډېره خاص او ډېره عظیم الشانه وظیفه ده. دا دومره حیران کن او طاقتور عمل دی چې د ستاسو په ژوند کې کم حاجت دی، کم مقصد دی او ناممکنه دی. انشاءالله تعالی الله جل شانه به دغه ناممکنه حاجت، دغه ناممکنه مقصد د ستاسو پوره کړي او ورسره د الله جل شانه په حفاظت کې به هم تاسو راشئ. نه به درته جنات څه نقصان در رسولی شي او نه به درته انسان څه نقصان در کولی شي. تر مرګه پورې به تاسو د الله جل شانه په حفاظت کې راشئ. لہذا زما محترمو دا عظیم الشانه وظیفه تاسو د شپږم په ورځ باندې صرف یو پیره په خپله زندګۍ کې ازماو کوئ. د ستاسو په ژوند کې چې څومره مشکلات دي، پریشانۍ دي، دا به الله جل شانه ختم کی. دا ډیره زبردسته انقلابي وظیفه ده. زما عزتمندو دا تاسو د شپږم په ورځ باندې هم نن لازمي وکئ. زما عزتمندو د شپږم ورځ داسې مبارکه ورځ ده چې د شپږم په ورځ باندې ماسپښین به نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دعاګانې غوښتلې. کله چې به نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دعا وغوښتله نو مخ مبارک کې به نور را پیدا شو او خوشحالي به ورکې را پیدا شوه. د دې نه به دا معلومه شوه چې الله جل شانه د هغوی دعاګانې قبولې کړي. نو زما عزتمندو د بُد د ورځې د شپږم د ورځې ماسپښین دا یو داسې ټیم دی چې په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعاګانې غوښتلې دي او په داسې ټیم کې الله جل شانه د خپلو بندګانو دعاګانې قبلوي. لہذا زما عزتمندو دا وظیفه که چېرې تاسو د بُد په ورځ باندې د شروع یعنی د شپږم په ورځ باندې وکئ نو ډېره به بهتري، خو لیکن په نورو ورځو کې هم تاسو دا وظیفه دا عمل کولی شئ. لہذا دا وظیفه ډیر په اهتمام سره توجه او دیان سره وکئ. په دې کې الله جل شانه ډیر لوی فواید او ثمرات کې ښودلي دي. زما عزتمندو دا هر قسمه حالات الله جل شانه راولي. دا تمام کارونه الله جل شانه کوي. نو څه په دې کې زمونږ د بدو عملونو وجه وي او څه په دې کې د الله جل شانه له طرف نه په مونږ باندې ازمایش وي او امتحان وي. الله جل شانه مونږ ګوري چې آیا زما دا بنده په راحت کې خوشحالۍ کې ما یادوي او که نه، آیا زما دا بنده په بیماری کې په تکلیف او مصیبت کې ما یادوي او که نه. نو زما عزتمندو مونږ ته پکار دي چې په هر حالت کې الله جل شانه سره خپل تعلق نه پرېږدو، په هر حالت کې الله جل شانه طرف ته متوجه کېږو. پکار دی چې په مونږ باندې راحت راشي، سکون راشي، خوشحالي راشي، مالداری راشي، ښه حالات راشي. نو چې په دغه کې مونږ الله جل شانه یاد ساتو نو بیا به انشاءالله تعالی کله چې په مونږ باندې تکلیف راشي، پریشانی راشي، بیماری راشي نو الله جل شانه بیا خامخا مونږ یادوي. نو زما عزتمندو مونږ ته پکار دي چې په خوشحالۍ په حالت کې، د راحت او سکون او آرام په حالت کې هم الله جل شانه یادو. او چې کله په مونږ باندې څه پریشانۍ، مصیبت او تکالیف راشي نو چې هم الله جل شانه مونږ او تاسو یادو. زما عزتمندو الله جل شانه خپل بنده سره ډیره د رحم او کرم معامله کوي. الله جل شانه د خپل بنده مشکلات اسانوي او پریشانۍ ختموي.
یا د ده یو حاجت دی، یو مقصد دی، یو خواهش دی، هغه ورته الله جل شانه پوره کوي. کله کله زما عزتمندو مونږه په وړوکي مصیبت کې او تکلیف کې راګیر شو او مونږه د الله جل شانه نه دعاګانې غواړو او هغه تکلیف او مصیبت زمونږ نه نه لرې کیږي او نه ختمیږي، نو په دې کې د الله جل شانه یو ډیر لوی راز پروت وي. دا په مونږ باندې یو ډیر لوی مصیبت را روان وي، تکلیف او غم او پریشانی را روانه وي، نو الله جل شانه هغه زمونږ نه ختموي. نو پښتو کې زما عزتمندو یو متل دی و چې مرګ راشي نو تبې ته غاړه کیږدي، چې مرګ راشي نو تبې ته غاړه کیږدي. نو الله جل شانه احکم الحاکمین ذات دی، کن فیکون ذات دی. الله جل شانه ګوري دغه تکلیف او دغه مصیبت که زمونږ نه لرې کوي نو لرې کوي یې، او که نه یې لرې کوي نو الله جل شانه په هغې کې راز وي. لہذا زما عزتمندو مونږ ته پکار دي چې مونږ د صبر او تحمل نه کار اخلو او د الله جل شانه نه په اخلاص سره دعاګانې غواړو او دا خصوصي وظیفه ورسره مونږ شروع کړو. د دین علاوه زما عزتمندو هغه وروڼه او خویندې چې د هغوی د رشتې مسله وي، کور ته رشته نه راځي څوک یې غواړي نه، نو دا وظیفه دوی کې الله جل شانه ورته بهترین ځای کې رشته ور نصیب کړي. یا د ستاسو رشته شوې ده خو په هغې کې بندش دی، په هغې کې رکاوټ دی او ستاسو واده نه کېږي او ستاسو رخصتي نه کېږي، نو د هغې دپاره هم تاسو دا بهترینه وظیفه کولی شئ. یا زما عزتمندو ستاسو کاروبار نشته یا کاروبار او روزګار مو شته خو په هغې کې تاسو ته نقصان میلاویږي، هغه ترقي نه کوي، په هغې کې درته کامیابي نه میلاویږي، نو که چېرې تاسو په خپل کاروبار کې روزګار کې ترقي غواړئ نو د هغې دپاره د عظیم الشانه وظیفه تاسو هم نن ازمو کئ. یا زما عزتمندو د ستاسو دشمن وي او تاسو د هغه نه په خطره کې یئ، تاسو په یره کې یئ، هسې نه چې ما ته د نقصان راورسوي، ما ته تکلیف راورسوي، نو زما عزتمندو تاسو دا وظیفه وکئ، انشاءالله تعالی د هر قسمه دشمنانو نه به الله جل شانه تاسو محفوظه ساتي. دغه رنګې زما عزتمندو تاسو به د جناتو مسله ده، الله جل شانه به د ستاسو د جناتو نه هم حفاظت وکړي. یا تاسو باندې نظر بد دی، تاسو غواړئ چې الله جل شانه ما د بد نظر نه خلاص کړي، نو د دې دپاره هم تاسو دا بهترینه وظیفه کولی شئ. به هر حال زما عزتمندو د هر یو څیز نه، د هر یو مضر او تکلیف څیز نه به الله جل شانه د ستاسو حفاظت وکړي. لہذا زما عزتمندو د دې وظیفې طریقې کار هم ډیر زیات آسان دی او ډیره انتهایی اسانه وظیفه ده. بس چې څه ټایم هم تاسو کول غواړئ نو کولی شئ، خو چې ستاسو توجه او دیان برابر وي. ښه دا ده زما عزتمندو چې دا وظیفه تاسو د ماسپښین لمونځ نه پس وکئ تر مازدیګره پورې. که چېرې دغه ټایم کې تاسو فارغه نه شوئ نو د مازدیګر نه واخلي تر ماښامه پورې دغه ټایم کې هم تاسو دا وظیفه کولی شئ. اوس زما عزتمندو راځم وظیفې طرف ته. مکمل ترتیب او طریقې کار زه تاسو ته بیانوم. طریقې دا ده زما عزتمندو چې د ټولو نه مخکې به طاق عادت کې تاسو درود شریف ولولئ، بیا به د دې نه پس د الله جل شانه دا دوه اسماء مبارکه دي، مالک الملک مالک الملک، دا به 314 پیرې به ولولئ او بیا به په آخره کې 3 پیرې یا 15 پیرې یا 9 پیرې درود شریف ولولئ. زما عزتمندو ښه د زړه نه توجه سره خشوع وضو سره به تاسو دا وظیفه وکړئ او ځان به ترې نه خلاصوئ. انشاءالله تعالی د دې دومره انقلابات دي، د دې دومره اثرات دي چې تاسو په خپلو سترګو باندې د کرشمات وینئ. لہذا زما عزتمندو دا وظیفه تاسو په خپله هم وکئ او خپلو وروڼو دوستانو سره هم د صدقې جاري په نیت سره شیر کئ. ملاویږم به تاسو سره بلې ویډیو کې بلې وظیفې سره، تر هغه وخته پورې ماله اجازت راکئ. د لوی الله په امان.